السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې راته روغ او جوړ بس او د صحت جامې ومفتاني. دوستانو په دغه ویډیو کې به د واتساپ دوه ډېر خوندور او په زړه پورې سیټینګونه در وښیم. څنګه سیټینګونه چې دوستانو یو داسې سیټینګ دی چې کله ستاسو واتساپ ته یو شی راسي هغه ستاسو ګیلري ته ځي، نو تاسو په هغه په یو کلیک بندولی سئ. دوستانو بل دغه سیټینګ دی چې هر څونه زیات فعالیت والا ګروپ یعنې چې داسې ګروپ وي چې په هغه کې ډېر زیات فعالیت کېږي، په هغه کې ستاسو یوه ویډیو خوښ سي یا یو پیغام خوښ سي نو ستاسو خو هغه ورکېږي. تاسو غواړئ چې دغه پیغام زما څخه نه سي ورک، نو تاسو دا یو سیټینګ په خپل واتساپ کې کوئ نو هېڅکله به ستاسو هغه پیغام نه ځي. هر کله تاسو کولی سئ چې هغه پیغام پیدا کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو که چیرې د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، د ټیکنیکل زده کړې رابسئ، په دغه سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به راسئ په د ګنټې نښان باندې به کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو بیا به دلته ویډیو ته لایک ورکړئ. دا لایک دی دوستانو، که کومه پوښتنه لرئ هغه ښکته په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو نو زه د واتساپ طرف واتساپ کولاوه، هغه کوم سیټینګونه دي ښه دوستانو زه راځم واتساپ ته. دا د واتساپ مې کولاو کړو. اوس دغه غواړم چې د دغه ګروپ کوم د دغه نفر کوم شی چې ویډیو کې ماته راځي هغه ګیلري ته نسي ولاړ. دوستانو اکثره داسې وي چې په ګروپانو کې غلط تصویران نشریږي یا ټوکې نشریږي، تاسو غواړئ چې هغه ګیلري ته نسي ولاړ، خپله ګیلري نه په ډکوئ. نو تاسو به څنګه وکړئ؟ سمپله طریقه ده، په دا تصویر باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ رابسئ په دې آی نښان باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به راسئ دوستانو میډیا ته. ښه دوستانو دلته به میډیا باندې کلیک وکړئ. میډیا ښه دوستانو اوس دا به په اول باندې ولاړ وي. ښه دا په یس نه په نو بیا ودروئ. دوستانو په یس باندې هم ستاسو د موبایل کوم شیان چې دی واتساپ هغه به ستاسو د موبایل ګیلري ته ځي. نو دا به څنګه کوئ؟ دا به دلته ودروئ. ښه دوستانو اوس زه که چیرې موږ ته داسې ګروپ وي چې په هغه کې ډېر زیات فعالیت کېږي او موږ غواړو چې مطلب زموږ داسې یو میسج خوښ سي، یو شی خوښ سي چې موږ غواړو چې هغه زموږ څخه نسي ورک. نو موږ دا څنګه په کومه طریقه راګرځولی سو چې هغه هېڅکله زموږ څخه نسي غایب. نو رابسئ دوستانو سمپله طریقه ده. اوس دغه زړه دی په دې به داسې کلیک وکړئ، داسې 3-4 سکنډې به پرې ونیسئ. دوستانو بیا به راسئ په د 3 ډاټ یعنې په دغه درو ټکو باندې به کلیک وکړو. ښه دوستانو په دې چې کلیک وکړئ دلته به دوستانو په سټار باندې کلیک وکړئ. دوستانو اول وینئ اول اپشن سټار، کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا اوس موږ سره خوندي سو. راځم په سلام باندې کلیک کوم، داسې به پرې ونیسئ، بیا به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ سټار. په دې مطلب چې تاسو هر رقم میسج غواړئ چې هغه زما څخه نسي ورک، هغه تاسو په دغه طریقه څنګه کولی سئ هغه د ځانه سره ریسیو کولی سئ، یعنې ستاسو څخه به هېڅکله هم نه ځي. نو اوس موږ څنګه کولی سو چې دغه چې دی هغه پیدا کړو میسجان. بیا به راسئ دوستانو په دغه د درو ټکو باندې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو دلته به په سټار باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو دا وینئ دوستانو د سیټینګ لوړ سټار، کله چې په دې باندې کلیک وکړو اوس تاسو کتلی سئ چې ما دغه دوه شیان دلته خوندي کړل، هغه زموږ سره پراته دي. زه اوس راځم دوستانو دلته اوس دغه غواړم چې دغه کړم، زما د چینل لینک دی دا را سره خوندي کړم. رابسئ په دغسې 2-3 سکنډه ګوته داسې کلیک ونیسئ، بیا په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، بیا په سټار باندې کلیک وکړئ. ښه چې راووتاست بیا په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، بیا په سټار باندې. اوس دغه هم زموږ سره څنګه سو؟ ثبت سو. نو دا هېڅکله زموږ سره نسي وتلی دوستانو. نو دغه د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي، د ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دغو فایدو څخه خبره سي. نو د داسې نورو ښایسته طریقو دپاره زموږ ټیکنیکل زده کړې یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان ماته اجازت راکړئ در نورو ویډیوګانو پورې.